بسم الله الرحمن الرحیم. ملګرو څنګه کوی سو ورډ پروګرام کې دغه سي سرټیفیکیټ ډیزاین کو. صفحه راخلو، نوې صفحه انز لیاوټ ټب ترازو اورینټیشن اول دلته دا صفحه ورته چینجو، دلته د دې سایز A4 ورته انتخابو، A4 سایز مرجن هم ورته نیرو مرجن انتخابو. دا هم سکر انتخاب کو. بعد لا غرازو دلته شپ دغه یو شپ براواخلو، دا به دغه سره رسم کی. پس کله دغه سره رسم که دا به لغونه د خطر راولي. دلته بیا دا ایډیټ پوینټ شپ، دغه ایډیټ شپ دی باندې بکلیک کې دغه کوی نه به د سره واخلې د سی به کش کی، سی به کش کې تر د اخره پورې دا به دغه سره راسي. دا ځکه دغه سره راغی دلته دا اوټلاین، دا نو اوټلاین به ورته وایي. اوټلاین یې نو سو بعد لا دلته به راسي رنګ به ورته کوم رنګ سته غواړه هغه رنګ به ورته انتخاب کی. دا رنګ داسې ورته انتخاب که دا بیا لغون داسې غټ که تر دې چې پورې هلته پاس او دلته هم تر اخره پوره ورسوي. کنټرول ډي ډوپلیکیټ که سه بل یو ته نه جدا سه بل سره راسه دا د بل یو رنګ ورته چینج که. ته مثلا دغه رنګ ورته زه ورکوم. دا رنګ هم داسې ورکه. دا دویم شپ بیا داسې راواخله لږ غوندې دا وچرخوه دغسې دلته پاس دو خواته لږ غوندې داسې وچرخوه. دا بیا داسې راواخلې دلته سره برابر، خو دلته بیا راسي سینډ بکوارډ، دا به شاته ولېږي، دلته شاته راسي. هسې کله شاته راغی دغسې دا به دلته ورته انتخاب کړي، دا به داسې جوړ کړي داسې. دا بیا راواخله لږ غوندې شاته دغسې. دا دواړه انتخاب که، کنټرول کلک ونیسه او دواړه انتخاب که. دواړه سه انتخاب سول ته راسه ګروپ، دا ګروپ یې که دلته ښه ګروپ نه مخکې یو کاربن وکړه، دا به ان ګروپ که. دا یو به راواخلې دغه یو انتخاب کې، دغه یو دا شاته او دلته په د هغه کې راسي دلته ګریډینټ ته راسي، دلته دا به ورته انتخاب کړي. دلته دا رنګونه سه یو خوا رنګ تیز یو خوا لږ غوندې کم وي، دغسې دا رنګ به ورته انتخاب کړي. طور د مثال زه وایم دغه رنګ او یا هم دا رنګ انتخاب کړي، دغه رقم رنګ دا داسې کله انتخاب که بعد هغه کنټرول دواړه راواخله ګروپ یې که. ګروپ داسې که بیا کنټرول ډي، دا دواړه دا کنټرول ډي که سي بل یو ته جدا سي، دا بل یو جدا سو، دغسې تیار جوړ ده. دا بل ته روټیټ کړي، روټیشن دلته دا به روټیټ کړي. څه کله دې روټیټ که دلته راسه دا بېرته دلته ولګوه. ګوره دا دغسې راځي. دا هم داسې راواخله دلته لږ غوندې وچرخوه، لږ غوندې دغسې داسې وچرخوه. دلته بیا به راسي دا به دلته ولګوي، دلته دا به هم د خواته راولي تر آخر د صفحې پورې. دا به دې جې نه راواخله چې لږ غوندې کش کړه سم برابر سي. د خواته او دا به دې ته بیا ووایي سي سینډ بکورډ، دا به شاته لاړ سي. دا شاته لاړ، دا به لږ غوندې، دا به هم لږ غوندې د خواته کش کړو، د خواته چې لږ غوندې غټ سي په دې شکل. دا به دلته ولګوي. ښه دا دواړه داسې ولګو. دلته بیا راسي په د اولني کې دا یو به انتخاب کړي او دلته په دې شفت افیکټ شیډو ته به راسي، دلته دا یو شیډو به ورکړي. دغه یو شیډو داسې ورته انتخاب کړه، لږ غوندې سوری پیدا کوي، داسې یو شیډو ورته راځي. دا په دې شکل باندې دا ډیزاین دا جوړ سو. بل هغه بیا به راسي دلته شپ ته، شپ نه دغه یو شپ به راواخلې ورته، دغه شپ دا شپ داسې راواخیسته، دا به داسې ډرا کړي چې رسم به یې کړي. دا به داسې راواخلې دلته به یې ورسوي، دا به دو خواته ورسوي او دا هم کته د خواته. او دغه کونج کې یو بټن ده، دغه به راواخلي، دا به داسې کش کړي، دا به داسې کش کړي چې دا وړکی سي، ښه داسې نری سي. د هغه شکل باندې په دې شکل باندې چې راغی بیا بلته راسي دلته رنګ ورته انتخاب کړي. په طور مثال زه وایم دغه رنګ یا دغه یو رنګ، دا رنګ ورته ښه ده. دا اوټلاین ورته نو اوټلاین که اوټلاین نه وي، دا بیا شاته ولګه سینډ بکورډ، هلته ولګه. نور بیا دلته تنظیم یې که
دلته دا داسې لږ غوندې پاس د خواته هم تر دې ژبې پورې دا ورسېد. بیا به داسې کار وکړي، بیا به راسې انزرټ اپ ته شیپ ته دلته لاندې دغه یو شیپ به ورته راواخلي، دا شیپ راواخله یا دغه یو شیپ راواخله، دا شیپ راواخله، دا به داسې رسم کړي. شیپ داسې راواخیستې دغسې که نور تغیرات دې هم په شیپ کې کوه، په طور مثال دلته تغیرات ورته کوې دغسې ته وایې د هغه متن هغې زیات د شاوخوا کم وي، یا که دغسې دې تغیرات کوو چې دا دو خواته یې دو خواته یې مخکې کوم خواته یې په رقم ترتیب وي، دا تغیرات هم ورته کوی شي. زه وایم دا دغه رقم او دغه اندازه یې همدغومره اندازه صحیح ده. رایټ کلیک به ورباندې وکړي، دلته ټکس به ورته ووایي، سرټیفیکیټ به ورته ولیکې، سرټیفیکیټ دا متن ورته انتخاب که، دا متن انتخاب که، دا سایز ورته زیات که، سایز به ورته زیات کی، بولډ به ورته انتخاب کی، او دلته د خپل شیپ د شیپ رنگ به هم دلته راسي، اما کوم سور رنگ سي ما رنگ ته به چینج کی دا، او دلته دا متن بیا ورته انتخاب کا، دلته به راسي هوم ټپ تیجی نه یو بل متن هغه ورته انتخاب کا، یا که دا نه خوښي دلته راسي کته نور کوم ډیزاینونه سي هغه یو ښه ډیزاین د متن لپاره ورته انتخابوي. طور د مثال زه راځم کته طور مثال دا یم انتخاب که دا ورته راغی. دلته بل هغه ته کوی چې دلته ټکسټ راواخلئ، ډیزاین تاسې راسئ وبخئ انزرټ اپ ته، دلته بیا شیپ هغه به راواخلئ ټکسټ باکس، دلته بیا په طور د مثال نیم به ورته ولیکئ، نیم ده بیا دغسې دو خواته فادر نیم ده، بیا دغسې نوم لاندې خپل سرټیفیکیټ متن ټول متن به ورته ولیکي، دا متن هم دا ورته انتخاب که، سایز ورته زیات که، دلته سایز زیات که، دا شیپ راواخله دو خواته دا خواته یې کش که، ته مثال دغسې دا لاندې نور ټول متن دی ولیکه، یا یو نیم ډیزاین دلته د لوګو لپاره په طور مثال دلته لاندې لوګو یا شی راځي، په طور مثال دغه یو هغه به راواخلئ، دلته به یې دغسې رسم کړي، داسې دې جې نه دا راواخله، دا تغیرات پکې وکړه، په طور مثال دغسې دلته بیا به راسي رنګ به یې چینج کړي، یا دلته لوګو یا دغسې په دې کې هم لیکنه کوي، دغسې دا چې یو سرټیفیکیټ ده ډیزاین مونږ او تاسو ټول د شیپ له طریق هم دا ډیزاین وکړه، دغسې ډیزاین کوی سئ له شیپ نه تاسو نور ډیزاینونه هم وکړئ، دا داسې یو ساده یو ښایسته ډیزاین ما تاسو ته وکړو.